د کانګرس 21 غړو د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې د ټرمپ حکومت پر اقداماتو نیوکې وکړې. ولې دا نیوکې وشوې؟ څه دپاره وشوې او څه د خاطره کوي؟ آیا په دغه کې د افغانانو دپاره کوم ګټې شته دی؟ آیا دې کې افغانانو دپاره به کومې ګټې موجودې وي؟ افغانانو ته د پناه غوښتنې ستونزې به حل شي؟ د افغانانو متحدین او د ټرمپ ادارې مهاجرتي پریکړې به کوم تغییرات راوړي د افغان پناه غوښتونکو ته؟ د افغان مهاجرینو د ملاتړ غوښتنه ولې وشوې؟ دغه 21 غړو د کانګرس غړي چې بل پرونو یو غوښتنلیک استولی دی چې د 21 د کانګرس غړو هغې کې امضاګانې شوي دي، یعنې هغې کې امضا کړی دی او دیو هغه ډیټیلز باندې هلته په ورقو کې خبرې کړي دي چې زه هغه ډیټیلز تاسو ته دلته ترجمه کړی مې دی. زه ټکي په ټکي تاسو ته تشریح کوم، ما سره تر اخره پورې دا ویډیو وګورئ. هغې کې څه لیکل شوي دي؟ د کانګرس غړو د ټرمپ د حکومت څخه څه یې غوښتي دي، خصوصا د افغان پناه غوښتونکو دپاره هغې څه وړاندیز یې کړی دی د ټرمپ د ادارو څخه. راځئ په ګډه سره دغه ویډیو ما سره وګورئ. السلام علیکم، زما نوم صدام حسین دی. دغه ویډیو زه د عامه پوهاوی د خاطره جوړوم. که چېرته تاسو کوم مشکل لرئ، مهاجرتي مشکل لرئ، نو تاسو کولی شئ چې د حقوقي وکیلانو سره وګورئ او هغې نه مشوره واخلئ. د کانګرس 21 غړي د افغان پناه غوښتونکو دپاره د ټرمپ د ادارو څخه تندې نیوکې کړي دي. دغه تندې نیوکې په دې حال کې کیږي چې حالات او وضعیت د افغان پناه غوښتونکو ډېر خراب دی. ډیپورټیشن په اړه خبرې کیږي، هغوی د شړلو په اړه خبرې کیږي، د هغوی د نیولو په اړه خبرې کیږي، د هغوی بیرته ډیپورټ افغانستان یا کوم بل هیوادونو ته خبرې کیږي. دا ځکه کیږي ځکه هلته یو پیښه چې په واشنګټن ډي سي کې وشوه، د هغې له وجې دغسې نیوکې روان دي او په دغه نیوکه کې اوس داسې حالات روان دي. په دغه حالات کې هغه 21 د کانګرس غړي چې د افغان پناه غوښتونکو د خاطره یو لاسلیک ورقه یا غوښتنلیک د ټرمپ ادارې ته یې وړاندې کړی دی، هغې کې څه لیکلي دي، کوم شیان دي، په دغې کې به موږ او تاسو دلته یو ځای ما سره په یو دغه ویډیو کې تر اخره پورې ډیټیلز باندې تاسو خبروم او ټکي په ټکي تاسو ته تشریح کوم او دلته مې ترجمه کړی دی. راځئ په ګډه سره دا ویډیو تر اخره ما سره وګورئ، ما سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. دا هغه لیک دی چې دغه 21 هغه د کانګرس غړو امضا کړی دی او بیرته دا یې استولی دی د ټرمپ ادارې هغه نیوم دی او څه نوم یې دی، هغې وزیر ته او هغه مارک روبیو دی، څوک دی هغه بل او هغه نور باندې به څه کوو، خو راځو اصلي مطلب باندې. ګرانو وزیر روبیو او وزیر نیوم ته موږ دا لیک د 2025 کال د نومبر په 26مه د ملي ګارډ پر 2 غړو د ترسره شوي وحشتناکي ډزو په اړه د ټرمپ د ادارې د غبرګون په تړاو د جدي اندېښنې له امله لیکو. څه شی لیکو؟ موږ د سپیشلیسټ سارا بیکسټروم د کورنۍ او عزیزانو سره خپله خواخوږي څرګندوو او سټاف سارجنټ انډریو ولف د بشپړې روغتیا لپاره دعا کوو. د تاوتریخوالي کارولو لپاره هیڅ ډول د منلو وړ دلیل نشته دی. موږ د بریدګر کړنې په کلکه غندو او تمه لرو چې هغه به د قانون له مخې تر ټولو لوړې کچې پورې حساب ورکوونکی وګرځول شي. د یو فرد وحشتناک عمل باید د دې لامل نشي چې هر افغان وګړي بدنام کړی شي چې په قانوني ډول غواړي په متحده ایالاتو کې ژوند وکړي او هغه افغانان چې د ځانګړي مهاجرت ویزې یعنې SIV سپیشل امیګریشن ویزه بشري پیرول د کډوالو د بیا مېشتېدو له لارې یا د پناه غوښتنې له لارې متحده ایالاتو ته ننوځي د ډېر سخت او ژور ارزونې بهیر تیریږي چې کیدای شي میاشتې او حتی کلونه وخت ونیسي. ډېر افغانان لا هم د طالبانو لخوا له ځورونې سره مخ دي، په خطرناکو شرایطو کې ژوند کوي یا د دې بهیر د بشپړېدو تر وخته له خپلو عزیزانو جلا پاتې دي.
دا کسان د دفاع وزارت، د کورنۍ امنیت وزارت، د فدرالي پلټنو اداره FBI او د ملي ترهګرۍ ضد مرکز په ګډون د ګڼو ادارو د معلوماتي سیستمونو له لارې لا وړاندې ارزول کیږي. د افغان وګړو اړوند د ټولو کډوالۍ غوښتنو سمدستي بندول په ځانګړي ډول د هغه کسانو لپاره چې د SIV وړتیا لري د هغو افغان محدودیتونه ژوند له خطر سره مخ کوي چې د امریکایي سرتیرو ترڅنګ یې جګړه کړې ده او خدمت یې کړی دی. دا پریکړه د ټرمپ د ادارې د هغو نورو اقداماتو دوام دی چې پکې د افغانستان لپاره د لنډمهاله خوندي وضعیت یعنی TPS Temporary Protecting لغوه کول، د ټولو کډوالو د بیا میشتېدو بهیر نامحدوده ځنډول دي یعنی P1 او P2 افغان کټګوریو په ګډون افغانستان د 19 هیوادونو په لومړني سفري بندیز کې شاملول او د بشري پیرول پروګرامونو له لارې په قانوني ډول په هیواد کې د میشتو کسانو د شړلو هڅې شامل دي. د افغان وګړو پر وړاندې د خوندیتوب هره لاره تړل په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې زموږ له ماموریت او ځواکونو سره په افغانستان کې مستقیم ملاتړ کوي ناسم او د منلو وړ نه دی. نور څه ویلي دي؟ اداره همدارنګه په متحده ایالاتو کې د پناه غوښتونکو لپاره د پناه غوښتنې پر ټولو پریکړو ځنډ لګولی. اعلان یې کړی چې له 2021 کال د جنوري راهیسې به د هغو هیوادونو د وګړو لپاره ورکړل شوی د کډوالو اسناد بیا وڅېړي چې د سفري بندیز په لیست کې شامل دي، چې افغانستان هم پکې راځي. د افغان SIV لرونکو لپاره د سفري بندیز استثنا یې لغوه کړی او په عامه توګه د تابعیت لغوه کول او یا بیا کډوالۍ غوښتنې مطرح کړی دی. یو ځل بیا د ادارو د دقیقو او هدفمند تدابیرو پر ځای له سخت او عمومي چلند څخه کار اخلي. ټولنیز تور لګول خطرناک، احساساتي او لنډ نظر اقدام دی. د دې غمیزې او ناوړه ګټه اخیستل د ویش رامنځته کولو او د ویرې د پارولو لپاره په امریکا لا خوندي نه کړي. د هغو کسانو پرېښودل چې له موږ سره د درېدو زړور تصمیم یې نیولی و هغه راتلونکي متحدینو ته دا پیغام لیږي چې کیدای شي موږ ورته په راتلونکو کې اړتیا ولرو چې متحده ایالات پر خپلو ژمنو نه درېږي. دا یو داسې تېروتنه ده چې موږ یې د تکرار توان هم نه لرو. موږ له خپلو افغان متحدینو سره ژمنه کړې وه چې د 20 کلونو جګړې پر مهال یې په زړورتیا زموږ ترڅنګ ودرېدل او همدارنګه له هغو کسانو سره چې په قانوني ډول غواړي د طالبانو ځینې تبعیض او تاوتریخوالي څخه لرې یو خوندي او ژوند ولري. د ادارې اوسنی غبرګون پر ټولو زیانمن کسان لا ډیر خطر سره مخ کړي او موږ له تاسو غوښتنه کوو چې هغه پالیسي بیرته واخلئ چې د یو کس د کړنو پړاو پر ټولو افغانانو او یا پر ټولې یوې ملي ډلې اچوي. په درنښت دا هغه لیک و چې د 21 د کانګرس غړو امضاګانې کړي دي. زه به هغه سکرین شاټونه هم تاسو ته نشروم. امضاګانې کړي دي او هغه امضاګانو کې ټول دغه یو ځای په یو مشوره باندې دا استولی دی د ټرمپ ادارې ته، یعنې خصوصا هغه کریسټین روبیو ته چې هغوی د دې مسؤلان دي، ډېر زیاتره هغوی پکې مثال لاس لري. نو خدای دې وکړي چې دا هغوی ومني او بیرته دا کوم تصمیم چې دوی نیولی هغه بیرته واخلي او د نورو ویډیوګانو د خاطره ما سره پاتې شئ او ښایسته ښایسته ویډیوګانې ته جوړوم او ښایسته ښایسته معلوماتي ویډیوګانې جوړوم. زه هوایي خبرې وروره نه کوم تر څو چې یو ثبوت مې لاس ته نه راوړی یو څه شی ونه ګورم. خصوصا بیا د USCIS د صفحې څخه هغې نه مخکې زه ځان ته دا جرأت نه ورکوم چې ویډیو جوړ کړم د فالوورز د خاطره، لایک د خاطره نه. بس زه دا مې شوق دی او دا زما زه خپله مسؤلیت ګڼم چې خپل دوستانو ته
خپل افغانانو ورونو ته دغه ویډیو جوړ کړم او خصوصا هغه خلکو چې هغه په لیک او لوست باندې نه پوهېږي نو کیدای شي دا زما ویډیو ورته ډېر دغه مفید ورته تمام شي او ګټور تمام شي ورته، ځکه چې دا ټکي په ټکي زه ورته لولم او ورته وایم چې څه شی دی او څه شوي دي او څه به کېږي. نو زما ویډیو ځان سره سیف کړئ، خپل فامیل دوستانو سره شریک کړئ. که چینل زما سبسکرایب کړی نه سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، کمنټ کړئ او کمنټ کې راته ولیکئ که چېرته کوم کمی یا زیاتی کېږي زه بخښنه تاسو نه غواړم. بس په الله مو سپارم. السلام علیکم.